د افغانستان اسلامي امارت د سوداګرۍ پراختیا په موخه له بدیلو سوداګریزو لارو استفاده پیل کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت له ګاونډیو سیمې او نړۍ هېوادونو سره د سوداګرۍ زیاتېدو په موخه د متنوع سوداګریزو لارو څخه د استفادې زمینه برابره کړې چې ورسره د هېواد سوداګري غوړېدلې او د صادراتو په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. له بدیلو سوداګریزو لارو څخه د استفادې پیل کورنیو تولیداتو ته د بازارموندنې ترڅنګ د سویلي اسیا، منځنۍ اسیا او منځني ختیځ مارکیټونو ته د افغانستان صادرات لا ډاډمن کړي دي. همدارنګه په سیمه کې د افغانستان د وصل په برخه کې مهم ګام ترسره شوی او پر دې سربیره د هېواد په مختلفو برخو کې بهرنۍ پانګونې ته هم زمینه برابره شوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په خپل وروستي سفر کې چې ازبکستان هېواد ته یې درلود، د دغه هېواد لومړي وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان د ازبکستان په بهرني سیاست کې مهم ځای لري او په همدې موخه تاشکند چمتو دی چې له کابل سره د خپلو سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخولو په موخه له خپلې خاورې په تېرېدو سره د منځنۍ اسیا هېوادونو ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو لپاره هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. همدارنګه د آذربایجان د لومړي وزیر مرستیال د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړ چې هېواد یې چمتو دی ترڅو له افغانستان او سیمې هېوادونو سره د خپلو سوداګریزو اړیکو د پراخولو په موخه د لاجوردو لاره بیرته فعال او همداراز افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې د خپلو صادراتو او وارداتو کچه نور هم لوړه کړي. همدارنګه ګاونډیو او سیمې هېوادونو در کړې ده چې افغانستان له 4 لسیزو وروسته د واحد مرکزي نظام تر چتر لاندې د پرمختګ لومړي ګامونه اخلي او پر همدې اساس د روان لمریز کال د سنبلې میاشتې په 21 نیټه د ټاپي پروژې د عملي چارو د پیل شاهدان وو چې په پایله کې به یې له مرکزي اسیا څخه سویلي اسیا ته په کلني ډول 33 میلیارډ متر مکعب ګاز انتقال ومومي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن